ډاکټر محمد اشرف غني وایي یوازې د افغان ولس په اراده یو نظام دوام کولی شي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې یو حکومت د خلکو ارادې پرته ژوندی نشي پاتې کېدی. په سلامونو مبارکله کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په خپل پیغام کې ویلي هر هغه نظام چې د خلکو په اراده ولاړ نه وي پایښت نه لري. ښاغلي غني دا هم وویل چې تاوتریخوالی او د عمل شدت په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو وغوښتل چې له تاریخه عبرت واخلي. ولسمشر محمد اشرف غني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په تیرو 40 کلونو کې تاوتریخوالی او نه زغم د افغانستان د وروسته پاتې لامل دی. هغه پر ملي یووالي ټینګار وکړ او ویې ویل چې تاوتریخوالی باید ودرول شي. له بلې خوا پخوانی ولسمشر وویل علم او پوهه د اسلامي ارکانو، اسلامي فلسفې او اسلامي علومو او ستر تمدن د بریالیتوب اساس دی. علم فرض دی او په اسلام او شریعت کې څو ځله پرې ټینګار شوی دی. دغه په وینا ټولو نړیوالو تجربو ښودلې ده چې د یوې نجلۍ تعلیم 5 نسلونه بدلولی شي. په کومه کورنۍ کې چې یوه ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.